یونټ نمبر 2 اوس دویم یونټ شروع شو. ایډوینچر ویل کېږي د خطرو سره لوبې کول. لکه فار ایگزامپل تاسو به په موویز کې کتلي وي چې د جاز نه راټوپ کوي، نو هغې ته ویل کېږي ایډوینچر. هغه څه کې چې د ژوند خطر وي هغې ته ویل کېږي ایډوینچر، د خطرو سره لوبې کول. لکه فار ایگزامپل ډرایوینګ ایټ میډنایټ واز ان ایډوینچر، د نیمې شپې د موټر چلول د خطرو سره لوبې دي. Driving at midnight was an adventure. د نیمې شپې موټر چلول د خطر سره یا د خطرو سره لوبې کول دي. approach نږدې کېدل یا یو څیز ته نږدې کېدل. لکه فار ایگزامپل as I approach the car they ran away. څنګه چې زه موټر ته نږدې شوم هغوی وتښتېدل. as approach the car they ran away. carefully په احتیاط سره. لکه فار ایگزامپل keep it carefully on the table. دا وخله په احتیاط سره په دغه میز باندې کېږده. keep it carefully on the table. دا وخله په احتیاط سره په میز باندې کېږده. chemical کیمیاوي مواد یا مادي. فار ایگزامپل it has a lot of chemical. په دې کې ډېر زیات کیمیاوي مادي یا کیمیاوي مواد دي. it has a lot of chemicals. create یو نوی څیز جوړول. فار ایگزامپل I can easily create any account. زه ډېر په اسانۍ سره هر یو اکاونټ جوړ شم، هغه که د فیسبوک دی او که د ګوګل دی او که د ټویټر دی او که د هر څه دی، زه هغه هر یو اکاونټ چې دی هغه ډېر زیات په اسانۍ سره جوړولی شم. I can easily create any account. که هر یو دی اکاونټ، هر یو اکاونټ چې دی هغه زه ډېر زیات په اسانۍ سره جوړولی شم. ایویل ویل کېږي بدي ته او نیکۍ ته ویل کېږي ګوډ ډیټ نیکۍ ته ویل کېږي او ډیویل بیا شیطان ته ویل کېږي. ډول نه ویل کېږي، ډیویل شیطان ته ویل کېږي. go away ډیویل. لکه کله چې موږ پښتو کې وایو چې شیطانه مخ دې ورک شه، نو په انګلش ویل کېږي go away ډیویل، شیطانه مخ دې ورک شه. go away ډیویل، شیطانه مخ دې ورک شه. evil eye بد نظر ته ویل کېږي، په اصل کې بد نظر ته ویل کېږي. فار ایگزامپل you have been afflicted by the evil eye. ته خو د نظره شوی، لکه موږ چې په پښتو کې یو چاته وایو چې ته خو نظر شوی، نو په انګلیش ویل کېږي you have been afflicted by the evil eye. ته خو د نظره شوی. ایکسپریمنٹ تجربه کول، یو نوی څیز باندې تجربه کول. ایکسپریمنٹ لکه فار ایگزامپل I wanted to do a new experiment. ما غوښتل چې زه یو نوی تجربه وکړم. I wanted to do a new experiment. ما غوښتل چې زه یو نوی تجربه وکړم. کیل ویل کېږي مړ کولو ته. فار ایگزامپل don't kill the house flies. مچان مه مړه کوه. don't kill the house fly مچ ته ویل کېږي او house flies مچانو ته ویل کېږي. laugh ویل کېږي خندلو ته. laugh ویل کېږي خندلو ته. فار ایگزامپل why are you laughing؟ ته ولې خاندي؟ loud په لوړه یا په لوړ غږ یا لوړ غږ. فار ایگزامپل don't talk loudly. په جګ اواز خبرې مه کوه، په جګ اواز باندې خبرې مه کوه. don't talk loudly. په جګ اواز باندې خبرې مه کوه. nervous ویل کېږي پریشانه کېدلو ته، چې کله ډېر زیات پریشان شي. لکه فار ایگزامپل I become nervous when I heard the news. کله چې ما دا خبر واورېدو زه ډېر زیات پریشان، یعنې زه ډېر زیات خفه شوم. noise ویل کېږي شور کولو ته. لکه فار ایگزامپل don't make noise here. دلته شور مه کوئ. don't make noise here. پروجیکټ پروژې ته ویل کېږي. لکه فار ایگزامپل تاسو ته په سکول کې دنده درکړي او کار درکړي، هغې ته ویل کېږي پروجیکټ. یا تاسو دفتر کې کار درکړي نوی، هغې ته ویل کېږي پروژه، پروجیکټ په پښتو کې. لکه فار ایگزامپل I'm working on a new project. زه په یو نوي پروژه کې کار کوم. I'm working on a new project.
scare یو کس ویرول یا یو کس ډرول. فار ایگزامپل you scare me تا خو زه وویرولم یا تا خو زه ډار کړم. You scared me تا خو زه ډار کړم یا تا خو زه وویرولم. shout ویل کېږي چیغه وهل ته. فار ایگزامپل don't shout I am coming چیغې مه وهه درځم یا در روان یم. shout چیغه وهل. don't shout I am coming چیغه مه وهه دغه یم در روان یم. smell بوی کول یا بوی کول. فار ایگزامپل یو کس وی هغه تاسو راخلی هغه بوی کوي. لکه فار ایگزامپل I smell to flower ما ګل بوی کړو. I smell the flower ما ګل بوی کړو. terrible ډیر بد. فار ایگزامپل I had a terrible dream last night ما تیره شپه ډیر بد خوب ولیدو. I had a terrible dream last night ما تیره شپه ډیر بد خوب ولیدو. worse ویل کېږي بدتر ته یعنې چې ډېر زیات بدتري. بد ته ویل کېږي ډېر خو هغې دا ډېر زیات چې بدتر وي نو هغې ته ویل کېږي worse. For example the situation here is getting worse from bed دلته حالات دي بدترو کېږي یعنې ورځ په ورځ بدیږي یعنې ښه کېږي نه هغه ډېر زیات بدیږي.